الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز ورور پختنه کړې ده چې په روژه کې د ورځې شیطان غلبه را باندې وکړه، شهوت مې زیات سو، نو بیا مې جما شروع کړه، خو انزال نسوم، جما مې پرېښودل. آیا روژه مې فاسده ده که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززه، د ورځې د روژې په حالت کې چې څوک جما کوي، کوروالی کوي، چې څنګه دخول راسي، انزال سوی وي که نه وي سوی، نو پر دواړو باندې غسل هم واجب دی، روژه یې هم فاسده ده او کفاره هم ور باندې لازمه ده. نو دوی باید د دغې روژې قضایي هم راوړي او پر دواړو باندې شپېته روژې د دې کفاره هم لازمه ده. الدر المختار، دویم جلد، 118 صفحه، الفتاوى الإبراهيمية اول جلد 288 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.